لوړ په اسمانو کې د دغه وریځې سره واورېدی چې دغه ډول امر باندې وسو چې ورسه یې وریځې د پلانکي باغ مځکه ور وبکړه. نو زموږ وروستی د خدای تعالی وازلوی چې زه چې وامه د دغه ځایه ښاره څه چې وروځې که پر شرق ولاړ شي، که پر غرب ولاړ شي، که پر جنوب ولاړ شي، که پر شمال، داسې مځکه دشت به نه وي چې د سږ کال یا پر پروش کال د خدای قرآن نه وي پر کش سوی صاحب. پولې یې د خدای په کرونو وختلې، په غېږ کې یې واخې صاحب منه اس یې مخ کړی دی، دا نور په پسې دی. نو د خدای سلام موږ وایي ولې کاختې ده، یو وایي باران نسته، بل وایي څنګه دی، بل د خدای فضل دی چې ډبرې نه راباندې اوري. بارانونه غواړو د 500 کالو هغه مځکې چې مالک یې ګر سره ولاکه په سیل ورتلی یا ولڅکه هم ګر سره چې په موټر کې یې تیل تاو راچولي وای چې دغه خپلې مځکې له خیار پکې ولاړ سه، په موټر کې هم پر پښو نه تیل هم دغه دی، ول کاکا تیل بیا د ټانکۍ سره تېر کړي وای چې ګام ولاکه ور واخلم. زه څه کوم پردی دښته دی، ما ولاکه ولیدلې ده ګر سره، موږ پلار ول دلته مځکه سته لرې یا سته یاته. اوس څه کوي، اوس وایي که ګام و قرآن راکوې هم یې پر اخلم، که پر ګرده باندې څرخندوکي قرآن راکوې هم یې پر اخلم، او که پر ګزو قرآن باندې راکوې هم یې پر اخلم، بالا پر ما باندې یعنې فرق نشته. نو چې داسې په قرآن سره ګنده سي وګټل سي، نو بیا به څه حاصل وکړي لنډۍ ده. یوه پلا چې که سم نه حقه پر واخیستل سي 40 کاله هغه مځکه بیا حاصل نشي کولی، د خدای در غضب لاندې کېږي. خدا مو دې وساتي چې په ناحقه سړی د بل ظلم د بل سره پړه وکړي. نو اوس لیکي د مځکو په قرآن وختلې، مګر د خدای څخه بارانونه غواړو چې موږ وایي ښه ټنډه حاصل یې هم پسې راته کړي وای، ښه په کال کې 2 واره حاصل راته کولی، قرآن هم وهلې مځکه، نو بیا خوند کړی وای. داسې نه کېږي. د دغسې مځکو حاصلات نو خدای پالي، لکه دا کتاب چې راوړی ده چې په هغه کې د خدای د مساکینو د خدای حقوق پراته دي. لنډۍ ده. درېیمه ملایکه چې اسرافیل علیه السلام دی پروردګار جل جلاله د پاره د روحان د قیامت د جوړېدو او د دنیا د فنا کېدو د پاره مقرر کړی. یعنې دغونه بدن دی چې دا یوه ساه پکې در شرق او در غربه تمامه دنیا مړه کېږي، بلې پلا چې پکې در شرق او در غربه پورې تمامه دنیا راپورته کېږي، دغونه ساه پروردګار ورکوي. حضرت اسرائیل علیه السلام پروردګار د روحانو دپاره مقرر کړی دی چې څه ژوندي شیان دي پر دنیا، د دې څه به روحان دی اخلي. نو به اوس پر دې مضمون باندې را روان سو. وای پروردګار جل جلاله د حضرت اسرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکول، ای اسرائیله چې ما ته و دې کار ته درولی چې ته دا روحان قبضوې، ستا زړه در اوسه پر چا سوځل سوی دی؟ ځه دا اکتالا و اسرائیل علیه السلام ته اکتالا جل جلاله ویل چې ما ته و دې کار ته درولی چې دا روحان راوړې، وایم خو نو ډېر به دې وژلي، ډېر به دې بې موره کړي، ډېر به دې بې پلاره کړي، ډېر به دې بې زویه کړي، ډېر به دې بې وروره کړي، ډېر به دې بې ځایه کړي، بې قومه کړي به دې. فرض یې که په دغو کې ستا زړه پر چا باندې سوځل سوی؟ ده ویل پروردګاره زما زړه ولاکه پرې چا سوځل سوی دی؟ زما زړه ولې پر سوځي؟ رو دی چې نه وایم هم دی پوهېږي، درد یې پوهېږي چې کېږي. مګر زما زړه پر 2 انسانانو باندې په دې ټوله زندګي کې ډول سوځل سوی، بل مې پر چا نه دی سوی. که لغتې ویم زما یې د بلا، که خوله په دې خاورو جګویم زما یې د بلا، که د ولاړې سه پر مځکه چپه کېږي سر و اډ یې ماتېږي زما یې د بلا. نو څه دي، خو تا ورستولی یم $0 راوړم. ګورئ د جبرایل علیه السلام پر موږ تاسې هېڅ زړه نه سوځل کېږي. اسرائیل علیه السلام ورته ویل باداره پر 2 کسانو مې زړه سوی دی. اکتالا ورته ویل کم 2. ول یو هغه وخت چې یو کښتۍ په دریاب کې روانه وه، دا کښتۍ در یو حده پورې ولاړه، توفان سوه کښتۍ، یو مایو واله ټکر یې کړله، دا کښتۍ ټوک ټوک سوله. څه اموالو انسانان چې په دې کښتۍ کې وه دا ټوله دریاب ته ولوېدله، غرق سوله.
یوه تخته د دې کښتۍ څخه پاته سوله، پر دې باندې حیا دي یو زنانه پاته سوله، یوه ښځه یوازې، دا نصف غرق. نو یو ګړی چې وسو بیا دا تخته باندې چې دا زنانه د ستۍ د مخه دې حیا یي، د مسجد د مخه دې حیا یي، د قرآنو د مخه دې حیا یي، وایي دا پر خپل عمر باندې و د دې حول و هیبته څه د دې دریابو، د دې څپو، د دې ټکره د کښتۍ و دې ته حیا دي د عیال درد ورپېښ سو، دردونه یې شروع سوله. دلته دریاب دی، اوبه دي، دلته دا یوه تخته ده پر پرته ده چې دې منګول پورې تکیه کړې ده، بعد یې یار دورې وځغلی، بیا دورې وځغلی، دې ته دردونه ورپېښ سوله، حیا دي پر دغه تخته باندې لنګه سول، کښینه یې پیدا سو. پروردګار پر ده باندې امر کړی دی چې ورسه دغه مور یې مړه که دا کښینه یې پرېږده. دی وایي زه چې رالمه پروردګاره تا امر کړم چې ورته ومې کتله و دې اوبو ته، و دې څپو ته، و دې کیسو ته، نو د دې مور وژل او د دې زوی پرېښول پر دغه ځای باندې ګر سره مې ول پروردګاره هېڅ زړه نه باندې ورتلې لنډېده، خو اخر ستا فیصله وه چې پر ما باندې سوې وه، ورتېر سوم د دې مور رو مې قبض کړي، مور مې مړه، دی ژوندی پر دا تخته سره پرېښوله، زه جنې رارهي سوم، پر دغه کښنې مې پاکه خدایه ډېر زړه په دا ورځ وسوځل شو چې نه کور ستا، نه کام ستا، نه یو زانګو ستا، نه یو وڼی ستا، نه یو سیجني ستا، نه صندلي ستا، هېڅ نسته صاحب. او په دغه مور به یا مړاوی یا بې ساتۍ یا د یخه یا د ګرمۍ سفر چې که هغه هم دا د مړه سول اوس، نو یو مړی یو ژوندی پر دې تخته پاته سول. پروردګار جل جلاله ته د اقرار وکړي چې یو مې دغه کښنی په دا ورځ ډېر ارمان دی، دا د مور رو چې مې واخیستی چې مور مې مړه کړله. حق تعالی ورته ویل ښه. ول دوهم هغه باچا د وخت چې هغه راولاړ سو، دومره زرو جوهر یې پیدا کړله چې څه خزانې د ده وې ټولې ډکې سولې. بیا دی راولاړ سو، د دغه زرو د جوهرو څخه بنایان مقرره کړله په دغه علاقه کې چې د ایرم علاقه یې بولي، په دې کې یو بنګله کښېښول، یو ځای یې جوړاوی چې تنبې د زرو، تنې د زرو، دیوالونه د زرو، پوښښتونه د زرو، زینې د زرو، دروازې د زرو، او څه نقش و نګار په هغه بې قیامته غمیانو سره چې د هغه قیامت په دنیا کې دنیا نه درلودی. نو هغه باچا ته چې څنګه دا مکان جوړ سو او پر ده باندې زیری د استفراغ وکړه سو چې نن نو کار خلاص صاحب کې سیل کوي، دی وزیران ور روان سوله. دا اوس اسرائیل علیه السلام ورته ګډ دی. دی وزیران ور روان سوله چې څنګه دی دغه سرای یا د هغه ښار په خوله کې ودرېدی، کښته سو، مریی را کښته سو، د شتې د ده څخه آس تکیه کوي، وده چې دروازه ور خلاصه کړله، وزیران داسې لیکه ورته ودرېدل، ده چې ګام پورته کوي اوس به و دې سرای ته ورننوتی، سیل بې کاوی، دا بله پښه بې پسې ورننیستله. ول پروردګاره تا پر ما باندې امر وکړي چې روح یې واخله چې سیل یې در څه ونه کړي. نو زه چې ورله رالم چې دا د ده آل و اوا ته ما وکتله، که زما خوښه وی ما نه قبضاوی دا رویه، ما ورې لکاوی چې ښه پکې ګرځېدلی وای غیښې په شان نه راسوړی چې راوتلی وای بیا به مې وژلی وای. نو یوه پښه د باندې یوه د ننه، بس دی کریاب سو، وچپه سو، دشتي په دشتي وزیرانو دی پر آس باندې راواخیستی، دشتي مړ و. بیا هغه دروازه دغه اخلاصه پاته سوله، د تړلو انسان یې نه و چې دوی څنګه جنې راورک سوله. پروردګار دا ځای و دا ښار بیا د خلکو د سترګو سنې عام کوي، مسخه یې کوي، محوه یې کوي. ول یو مې دغه انسان ارمان. حق تعالی جل جلاله ورته وویله ول دا دوه نه دي، دا هغه بې موره کښنی ما دغه ځای ته ورساوه، دا یو دی. ول تی نه سره پېژنې. ګورې اسرائیل علیه السلام چې ول دوه دي، یو هغه بې موره کښنی کوي، یو یې دا باچا کوي. پروردګار ورته ول دا دوه نه دي، دا یو دی، دا هغه بې موره کښنی پر هغه تخته د اوبو چې پاته سو، ما و دغه آل ته ورساوه. مګر چې زما ناشکري و کفران یې وکړي، پروردګار ول ما ول پر تا باندې سیل لا حرام دی خوړل یې، نو چیرې دي
چې ما ستا سره وکړله هغه نعمتونه تا زما ناشکري و نافرمانۍ شروع کړلې نو خدای تعالی ول پر تا یې دیدار لا حرام دی چې را سره وکړې سیل یې لا نه وکړي داسې ناکامه در دنیا تېر شو اوس به راشي په دې صورت کې چې خدای تعالی وایي جمع مالا تا خو سره ټولاوي مال نو خوړلو ته خې نسول یې ورخلاص چې نیس پې ورخلاص و هغه سیل کولو و حسابولو چې لا نس پې ورخلاص څوک پر یوه شله ولاړه یوه پوره وړي یوړه څوک پر بله شله ولاړه بل یوړه څوک پر بله بل میراثخور یوړه څوک پر بله باندې ولاړه بل میراثخور یو ونډۍ و ورته پیدا سوله سره نو یو سړی څه کوي نو حضرت اسرائیل علیه الصلاة والسلام پوښتنه جمع کړه چې پروردګاره جل جلاله تیوه ماته بیان وکړه حق تعالی جل جلاله ورټول هغه کشنی چې بې موره پاته سو ما یو په بادو کې یو داسې مسلط میانه باد ورته مقرره کوي چې ډېر نرم باد مې ورته راواستوي حق تعالی بلا کیف اوس قصه و حضرت اسرائیل علیه السلام ته کوي په باد کې مې دا هوا کښېښوله چې پر دغه کشني باندې به راغللی د مور د شیدو غذا پروردګار وایي په دې باد کې پرته وه په باد یې پالنه ورکوله په باد یې دی اوباوی و مړاوی په باد یې دی روز به روزه چاغاوی لکه مور چې په غیږ کې ګرځوي باد په دغه خپله هوا کې وده ته ترقي ورلره ورکوله څو چې په کراره سره دا تخته حق تعالی وایي ما و یو ګودر ته د انسانانو ورسوله کشنی زیر نسو وږی نسو ستړی نسو یخ نسو په تکلیف نسو هغه د مور د نس حیات یې په تلتکه کې لا دی پروت دی بس نو دغه و چې بیا یو ښځه وه چې هغې وایي پر دې ګودر باندې ښځو کالي پرېولله د یو ښځې په نظر کې سو باره یې ول هغه شی چې اوبو راخستی دی هغه زما دی چې شی دی زما دی یا چې شی دی زما دی خیر خو نو د خدای قدرت دا تخته د دې ښځې و مخ ته د یو ښځې و مخ ته راغلله هغې پورته کوي چې ویې کتل کشنی دی چې ورته ویې کتل ښځه پر پرته ده مړه ده وایي خو هغه به مړ کېده یا کشنی یا لوی به روغ پاته و اوس لوی مړ دی کشنی ژوندی پاته دی بالانو اواز سو نارې سولې چې داسې کیسه ده خلک راغلل بیا یې مړی پورته کوي ژوندی یې پورته کوي صاحب منه هلک یې راواخیستې د دایانو د ښځو په لاس یې ورکړي زنانه یې د نورو په لاس ورکړله چې غسل و کفن سو ښځه یې وسپارله کشنی یې حیا دې یې پر تویو باندې کوي چې نو څه درته وایم چې دا د کومه مملکته به راغلی نو کشنی دغه و چې پاک خدای جل جلاله لویاوی په دغه کور کې چې دوی پیدا کړی و په دې کور کې لوی سو کتاب راوړي وایي یو وخت داسې وخت و چې یو ملائکه حق تعالی جل جلاله مقرره کړله دا هلک وایي د هلکانو سره بازۍ کول یو ورځ د جشم د دې باچا و چې سپاه و لښکر یې تېرېدی د دا وخت باچا چې و وایي حق تعالی جل جلاله یو رقم رانجه و ملایکې ته په لاس ورلره ورکړله دا یې د دې فوجیانو و مخ ته کښېښوله کتاب تفسیر عزیزي شریف دا کیسه کوي نو د عسکرو فوج چې راغللی دا نور هلکان سره ولاړله دی ورته ولاړ دی دا عسکر ورته پام سوله ول دا دې رانجه مې پیدا کړله رنجنون یې ده دا بل ورته وویله ول چې سترګې په تورې نه کې خامخا به چا یا زار یا نسوار وراچولي پر یو چا یار وګوره عسکر چې شاوخوا وکتل هلک ورته ولاړ و باره یې ورته ویل نه راس شی درکړم هغه ویل یا بیا ماته بندي کوې ول نه دې بندي کوم کشني خو نو دا کار دی د عسکر هم بیریږي د توپک هم بیریږي اخیر خو په یو شام یې رضا کوي کتاب دغه یې راوړي دی وایي دا کشنی ورله راغللی باره یې دا ګوته په رنجو چخ کړله پر دې سترګه چې ور وموښل کتاب داسې راوړي وایي نیمې خزانې د مځکو د پروردګار په حکم سره دغه هلک ولیده مګر هوښیار و دستي یې غلبلې کړلې ول وایي سترګې دې راړندې کړلې وایي دا دې څه راوکړله عسکر فکر وکړي چې زوی دې ونمری خو زار دې لږ چې رنجنون یې د ده سره وغورځول ولاړه چې د رنجنون یې راواخیستل
داسې کتاب راوړي وایي دا بله سترګه یې په توره کړله بسته خزانې د مځکې یې ولیدل. ماښام کور ته راغلی و دې کور والاو چې دا کیسه وکړله چې هغه مشر د کور ویل صاحب ستاسې یو کیسه ده ما عجبه شی پیدا کړی دی چې داسې وګورم هم شیان وینم چې د هغه ول زوی مړی لیونی سوی خو به نه ویل یا ته ونس خاوند د دې کور چې سترګې په تورې کړلې کتاب د غیب بیان کوي وایي دم دغسې پسې ولیدل. دا د یو حکمته ډک رانجه و چې پروردګار د ابتلا دپاره راواستول. نو یا بیا د دې خزانو معلومات په خپل مابین کې دغه هلک هغه رانجه دې کوروالا ځینې واخیستله ځینې پټ یې کړل. دغه هلک و دا سړی هر څه ویني. بیا یې د کلي یو څو مسکینان یې بولې بېوزلې یې بولې دا یې د ځانه سره پټ اماده کړله چې موږ به داسې خزانې درښیو تاسې بې راکاږئ. دومره عیسی یې ستی دومره یې زموږ. خیر خو نو کتاب دغه یې راوړي چې دا خزانو چې شروع وکړل هغه چې یوه و دوې وکښلې د باچا رپوټونه و جاسوسان ګرځېدل پوه سوه چې خزانې ختلې دي. بالا یې دا کور زود کوي پل و کرشپل یې پسې راوړي. دا کور ته دا اعلان وکړي چې دا ته یې په څه چم کښلې دا ګرده کور والا و لاس پر دې هلک پرېمینځئ ول دغه هلک به موږ ته راښولی ول موږ به ګوندې خلاص دی به ملکې پردی زوی دی په یو غرغړی یې ورکوي نو. او باچا د دې وخت وایي د هلک ژوندی پرېښوئ دغه نور ټوله کور یې په تیلو کې وایشاوی. وویل چې بیا یې بل ته ور ونه ښایست. هلک چې ول هلکه وژنم دې نه مګر څه خزانې چې تا ته در معلومېږي ټولې به ما ته راښیې ته ورته ول ښه دی که دې نه راوښول یې وژنم. نو کتاب دا بیان کوي وایي ده به ول دلته خزانه ده لکه هغه آبي شناس چې بولي دلته اوبه دي دلته اوبه دي دا هم یو ملکه و خدای ورکړله. خو دومره خزانې سره جمع کړلې چې نو څه درته وایم. آخر وایي د دغه هلکه څخه یې وزیر د دفاع جوړ کړي یا یې لومړی وزیر جنې جوړ کړي خو نو ځوان سو نو واک و واګې د دولت یې بعضې په لاس ولره ورکړل. نو بیا چې یو وخت باچا وفات سو ووټ یې وکړي ووټ هم د یو وی دی سرپرست و دغه بې موره هلک پر پایتخت سلطنت کښېنستی. دنیا د باچا ور پاته سوله چې ده راټوله کړې وه هغه یې هم راټوله کړله دنیا بې اندازه سوله. ول وکم څه کتاب داسې بیان کوي وایي وار د واره دی راولاړ سو و نجارانو چې وویله چې یو بت جوړ کړي د دغه زرو جوهرو څه چې هغه نعوذ بالله زما خدای سي زه سجدې ورته کوم. بس د انسان خو نو دا قاعده ده چې مسکین یې د الله نارې وایي چې خوله یې په رس ککڼه سوله باره نو صاحب مانه یوه پښه پر مځکه بل پر اسمان ایږدېله د یوه پر مځکه بله د انسان پر سټ باندې ایږدي صاحب اوس وکړي څه مګر داسې نه ته اکتالا وایي ولئن شکرتم لازیدنکم که زما شکر ګزاره سولې دا چې شي د نوره و نوره پسې در کوم. خو چې د انسان دا حرص دی ډېره بایلې لږ په راوړي لاندې نو یو بت جوړ کړي چې د هغه مشوکه د یو رقم غمیانو څخه و سترګې د بل رقم غمیانې مازې ساده کار لکه کښینتې چې یو لوبته ناوکۍ په لاس ورکړي درکړله چا وساتلې وروزدلې چا عبادت و بندګي د چا کوې عبادت و بندګي د چا کوې و یو بت یې جوړ کړي و دې بت یې سجده کوله. پاک خدا مو دې وساتي شیطان دوکه کوي په دې خپل جاه و جلال یې دوکه کوي. دغه حمله یې باندې وکړله چې ونه څه اول د واره خو بت جنې جوړ کړ. دوهمه پلا دغه و چې بیا یې د یو ښار اراده وکړله چې یو ښار جوړ کړي چې دا ډول یې چې تنې و تنبې ټوله د زرو وي. نو کتاب راوړي چې وایي هغه ښار تیار سو دغه و چې دی په سیل ور روان سو چې هغه ځای ته دی ورسېدی نو پروردګار جل جلاله پر حضرت اسرائیل علیه السلام حکم وکړي ول چې دیدار یې در څه ونه کړي دا هغه زما د باد پاللی دی مګر دی اوس و ما ته سجده نه کوي و بت یې کوي. هغه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په شپه د معراج چې ولاړې پروردګار جل جلاله یو څو شکایته د بندګانو ورته وکړله ګیلې یې ورته وکړلې
یوه ګیله په هغو کې دا وه چې پروردګار الوجود و ساتنه و روزنه زه ورکوم عبادت د غیر الله کوي لنډه او دومه دا د پروردګار رزق زه ورکوم شکر د غیر الله وایي ول زما شکر نه وایي پروردګار د بل چا شکر وایي بله ګیله یې دا وه ول ما د سبا په عبادت دی نن نه دی مکلف کړی دی زما څه د 100 کالو رزق په یوه ورځ غواړي وایي راته کوټ کنې د هغې ورځې دا خوایي لرو خو مو جیب ولې چې ډک یم جوال ډک نو دا ځان چې دی د ډبرې وهو دا نه په یخ باندې نه په ګرمۍ نه په پورې وهلو باندې نه په غزارولو دا نو ولي نه دا خو د 100 کالو دپاره موږ واشکی غوړولی دي کنې د هغې ورځې هغې خو سته نو خدای تعالی ول زه د سبا عبادت نن نه جینې غواړم چې ونه سملا وتړه پر یوه ځای باندې به د یوې میاشتې لمنځونه کوي نو چې ورځ در باندې راغله خدای وایي ویک چې ګړی در باندې راغلی خدای وایي مګر پروردګار ول دی زما څخه رزق د عمر دا غواړي چې دا ګرده په یوه پله راته کوټه داسې خام یقین یې دی ول داسې په دې شکل یې ډېرې ګیلې ورته وکړې نو پروردګار جل جلاله اسرائیل علیه السلام ور واستاوی څو چې ده دا پښه پورته کړل هغه ول وروره که څه کوې بس د شتې بلای جینې کشکې په دغه چارچوب کې یې چپه کوي هغه بې موړه کښینی پروردګار دونده د وخت باچا جین جوړ بالا پر اسانو باندې راواخستی نه تا لیدلی نه ما لیدلی ختم سو هغه ښار خلاص پاته سو وایي چې څنګه دی جن را رئیس وله اکتالا حضرت جبرایل علیه السلام ور واستاوي ول ورسه وزر باندې تېر که چې مه وشي دا هغه رالی دا د وزرو سوری یې داسې باندې وکړي د خدای حکم و د تمامې دنیا د انسانانو د سترګو څه دی پټ سو بس دی پټ سو بعضې اولیاو د خدای به ویلي دوی په شپه کې مګر چې ورتلی به نیسو پیدا کولی ورتلی به لرې کېدی به ورتلی به لرې کېدی باره به نفس تنګی سو ول نسته کاکا برته به رارئیس لیدی بیا ورتلی نسو د دې ماوارو د دې نورو انسانانو څخه پر مخ باندې مه و هېڅ یې نه لیدل در شا چې ورته وکتل یو سپېره دښت و اکتالا جبرایل علیه السلام راوستی وزر یې پر تېر کوي محوه یې کوي د سترګو څه د انسانانو خدای تعالی مو دې وساتي کتاب دا بیان کوي وایي هر هغه څوک چې دنیا یا په سود ګټي یا یې په خمار ګټي یا یې په غلا ګټي یا یې په خیانت ګټي او د هغه مال څخه دی یا یې داسې مال جمع کړی چې د هغه څه دی خیرات و زکات نه ورکوي پروردګار حضرت جبرایل علیه السلام ورته راواستي وایي ورسه د دې مال برکت یې جینې ټول کړه بس د مال برکت چې ټول سو بیا په هغه مال کې چې 100 کاله د انسان زندگی خوند نشي اخیستلی دغه مال بې خونده بې فیضه بې حصه مال جینې جوړ سي ولې هغه مال یې داسې مسخه کړی نو کتاب بیان کوي وایي دا کیسه نو څنګه معلومه سوله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د وشو ساروان و عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه نومېدی دا د وشي د رسول الله یې پیولې دا د غنیمت وشي وې ګلې وې دا دی بیان کوي وایي زه یو وخت روان سولم یو وشه راڅه ولاړه سوله په وشو نه ګډېدله بالا مې بس لرګی پسې واخیستی چې ما هلته څنګه شوخي کوې د دې شوخۍ به دې یار باسم دا وشي سر راڅه واخیستی ما ملا پسې وتړله ومواله دا وشه یو علاقه ته راڅه ولوېدله زه پسې ور ولوېدم شپه خو مو ګرده سره وهلې چې و دغه علاقې ته د ایرم د علاقې راغللو که ګورم یو ښار دی د سرو زرو څه جوړ دی دا عبدالرحمن صاحب ولیدی ول دا وشه راغله د خدای تعالی قدرتو د دې ښار په درګاه کې و دې دیوال ته چوکه سوله زم پسې راورسېدم چې ومې کتله یو داسې ښار دی چې سر و پایه نه معلومېږي خالص د زرو جوړ دی عبدالرحمن صاحب وایي زه ورننوتم دروازه یې خلاصه وه در اوسه لا خلاصه ده بیا چا نه ده تړلې ول په دې نس کې چې د غمیان پراته وه یو مټ مې ځینې راواخیستې په لنګوټه پورې مې غوټه کوي باره وایي بیرېدمه دی وایي توره شپه وه نه سوم پکې ګرځېدی رالم پر دې وشه باندې سپور سومه بالا وشه مخ پر کور را رئیس وله خدای په ما وایي دا شی لیدی دا مټ مې راخیستی دی د غمیانو ډک بس دا دی چې د سهار شپېدې کېدلې زه وشو ته راورسېدم سهار لمانځه ته مسجد نبوي ته ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ راکوي باره مې ورته ویل ما ویل یا رسول الله ما داسې یو عجبه لیدلې ده
دغسې وشرسه راڅه واخیستی داسې ولاړم داسې ښار غمیان مې ورته ښکاره کمال دغه دی یا رسول الله رسول الله چې راواخیستل هغه دی غمیان دي چې باچغۍ په رانیول کېږي نو دا په دنیا کې ما ول ستا که نسته دا څنګه کیسه ده وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي انتظار سو پروردګار جل جلاله په دغه ګړي کې دغه صورت مبارک ورته نازل کړه چې اوس دا د ایرم د علاقې بیان پکښې کې دی حق تعالی جل جلاله دا صورت رسول الله چې سر راپورته کوي باره ورتل عبدالرحمن د ورتلو باره ورتل ستا د دې تصدیق پروردګار په قرآن کې راواستوي دا ښار د ایرم په علاقه کې دی نو دغه کیسه یې پاک خدای و رسول الله ته وکړل لکه دا تفسیر چې راوړي چې موږ ته یې واورېدل د ده سر یې په ورخلاص کې دا کیسه ټوله عبدالرحمن صاحب ته نبي علیه السلام وکړله ولوه دا ښار سته د حکمت دپاره خدای پیدا کړی دی د عبرت دپاره خدای محوه کړی و مسخه کړی دی لنډه ده نو بیا عبدالرحمن صاحب هغه مالدار انسان و کتابونه وایي چې دی وفات سو د ده ډېر عیالونه وه 4 کوردارۍ یې وې ډېر عیالونه یې درلوده وایي دی وفات سو دا یوه اتمه د ده د دنیا چې راواخیستله 4 ځایه کړله اتمه یې راواخیستله 4 ځایه کړله و دې یوې ته 4مه د اتمې ورسېږي و دا یوې ښځې ته خو د اتمې 4مه ورکوي وایي 80 لکه دیناره د سرو زرو ورسېدل دغونه موړ صحابي و دا ګوره دا د اتمې 4مه یې د اتمې 4مه یې و دغه یوې ښځې ته ورکړله وایي 80 لکه دیناره په بخاري شریف کې دا حساب ورته کړی دی په قلم یې راوړې ده دا 80 لکه دیناره د سرو زرو دا یوې ته وروړې 80 لکه دیناره دا بل یې وړه 80 لکه دیناره بل یې 80 لکه دیناره نو نورو قریبانو ته به څومره غټې غټې دغونه مالدار صحابي نو دا په دې نسبت سره چې ګورئ د خدای فرمانبرداري دومره طاقت لري پروردګار یې د مځکې و د اسمان په مابین کې د اوبو پر مخ باندې ساتي او چې نافرمانه سي بیا نو خدای هغه بې پروا خدای دی که باچا یې ګدا جنې جوړوي که آغا یې ملنګ جنې جوړوي او که هر رنګه د عزت و د جاه و د جلال لایق یې خدای خوار و خسته جنې جوړوي بیا نو وخت نا وخت سو اوس په ترجمه شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم والفجر خدای وایي زما د قسم یې په سپېدو سره یو تفسیر وایي دا مطلق کې سپېدې ده د هر سهار په سپېدو خدای قسم اخلي دا یې یو ولې یو نوی ژوند ما و تاسو زما و ستا مخ ته راغلی یا والفجر بل تفسیر وایي زما د قسم خدای وایي په سهار د ورځې د عرفات چې دا یو ډېره معززه ورځ ده بل تفسیر وایي والفجر زما د قسم خدای وایي په هغه انفجار د اوبو چې په غزا کې د طائف د محمد رسول الله در ګوتو بهېدلې دغه اوبه خلاص سولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه راله فوج روان ول یا رسول الله تږي هېڅ نسته ده ول تاسو یو پتک راخستی دی ول رایوي پتک چې وکتله هلته یو چړونګی پکې معلومېدلې باره یې پر دې پتک باندې لاس کښېښول بسم الله الرحمن الرحیم تر دغه ګوتو در بېخو د محمد رسول الله اوبه چالانه سولې بس خلکو پتکانو شان ورته بند کړل حیوانان یې په اوبه کړل ځانونه یې په اوبه کړل اودسونه یې په تازه کتغونه یې په وکړل د لاس پر نیولی دی لاس چې ځینې پورته کړي وچ پتک پروت خدای تعالی وایي زما دې قسم په انفجار د اوبو چې معجزه د رسول الله او په دغه وخت کې در ګوتو در مابینو بهېدلې دا یو یا والفجر خدای وایي زما دې قسم په هغه بهېدلو سره د اوښکو د بندګانو چې زما د خوفه سې در سترګو تویېږي هر څاڅکی چې دي د خدای د خوفه سه در سترګه تویېږي پروردګار وایي زما دې په دغه قسم زما دې په دغه قسم د خدای تعالی دومره خوښې دي د خپلو بندګانو د سترګو اوښکې چې څڅېږي لاندې او ولیال عشر زما دې قسم خدای وایي په هغه 10 شپو سره چې هغه د الله شپې د لوی اختر دي فرضېده والشفع والوتر زما دې قسم په جوت او په تاک سره څه شیان چې په دنیا کې دي بعضې خدای جوت پیدا کړي دي بعضې یې تاک پیدا کړي دي
څنګه ګورئ ورځې دا دي جوت سته انسانان جوت سته حیوانان جوت سته عناصر اربعه جوت دي فرض که دا شیانې راخیستې دي دارنګه یې بیا راخیستې دي وایي جنتونه تاک دوزخونه تاک داسې نو په دغه جوتو په تاک یو تفسیر وایي یا زما د قسم خدا وایي و شفع والوتر په هغو پیغمبرانو چې جوت دي نومانده ده او تاک دي نومانده دی په جوت کې څنګه احمد محمد دا دواړو نومانده رسول الله دي مسیح عیسی دا دواړو نومانده حضرت عیسی علیه السلام دي یونس ذوالنون دا دواړو نومانده یونس علیه السلام دي دا شفع دي خدای په دغو پیغمبرانو قسم واخیستی او وتر تاک لکه ګوره آدم نوح ابراهیم علیهم السلام دا بیا یو نوم یې دی په دې سره تفسیرونه دي مختلفه خو موږ بیا ترجمه څنګه کوو خدای وایي زما د قسم په سپېدو زما د قسم په لسو شپو د لوی اختر زما د قسم په جوت او په تاک سره خدای هم جوت جوړه پیدا کړي دي هم یې تاک شیان اوس لمر دی تاک دی سپوږمۍ د تاک ده داسې ستوري بیا جوت واللیل اذا یسري خدای وایي زما د قسم په شپه سره چې دا تاریک سي تېرېدونکی سي اوس نو سیر و دې تک ته وایي واللیل زما د قسم په شپه اذا یسري چې دا چالانه سي روانه سي درڅه هل فی ذلکه د په دا هر یوه کې قسم لذي حجر د پاره د خاوند د عقل یعنی چې خاوند د عقلو د پوهۍ هغه دا معلومولی شي چې دا معزز شیان دي چې پروردګار قسمونه په واخیستله ده نو اوس به ګورو حق تعالی وایي الم تره ته نه ګورې ای بنده کیف فعل ربک بهاد چې ما څنګه وکړه په حاجیانو سره په حاجیانو هغه وکړه لکه ستی په یاد چې ما درته وویله حاجیان د هود علیه السلام قومه ده چې 8 ورځې و شپې پر دوی باندې باد سرسر وچلېدی ټوک ټوک یې کړله څنګه مې خدای وایي په وکړله ایرم ذات العماد التي او په هغو کسانو چې د یوه د ایرم په علاقه کې ذات العمادي چې خاوند د تنبو او د تنو التي هغه ډول لم یخلق مثلها فی البلاد چې نه و جوړ سوی دغه ډول ښار د مځکې پر سر در اوسه پورې خدای وایي په هغو مې څه وکړله په هغو دې دا وکړله پاکه خدایه چې یوه پښه د ننه یوه پښه د باندې سره کاشتې کوي رویه وخاتئ څنګه سره د هغو سره پروردګار دغه ډول وکړله ولې خو کفران د نعمت یې وکړي او وثمود الذین خدای وایي د سمودیانو سره مې څنګه وکړه هغه کسان جابو الصخر بالواد چې دوی جابو راکشولې الصخرې هغه لوی ډبرې بالواد یې په شلو کې پروردګار وایي دوی به خونې جین جوړولې غر بیا راکش کړي دلته بیا کښېښ شوی ده بل بیا راکش کړي یتی به والله سدی کې خو ته یو شی راخې دا څنګه دغه شي انسانان و چې کتابو راولي دي دا بدایع الظهور یې داسې بیان کوي چې په خدای چې سړی ګوته په غاښ ورته نه شي دغه ډول دغسې بیا ورحمله کړه بس راکش پکې لکه موږ ته چې یو خښته را اخلو دا یې ږدو دلته خښته پورې نو چاسګیر وی کړی دي خو راوایښې دلته کښې دغه شیان یې راخیستل بدنونه نه و بل رقم انسانان و چې خدای پیدا کړي دا د موسی علیه السلام 12 قومندانان د جهاد ورغلله یو سړی د دغه خلکو څخه د دې جبابره و عمالقه څخه پر پیر سو یو غوزه یې راخستی و په هغه غوزي کې دا 12 سره کښېنول د مځکې کنګرې یې ځینې ورکې کړلې دغونه غټ سړی دوی لکه اکشنیان سویګیان داسې پکې ښورېدله کور کې یې راوړله باره یې دا غوزی کښېښوی ده 12 کسه پکښې کې دي باره یې پښه پورته کړه مینې ورته ویل څه کوې زوی مړې ول زه در پښه لاندې کوم د دوی خوله وژنم یې هغې ول مه کوه د خدای رودي چې مړه یې نه کې ایله یې کړه چې دنیا ته ولاړ چې ستا د غټوالي او ستا د لویوالي بیانونه وکړي کنې ده ګام پورته کړی و چې ختڼه کوله یې په یوه پله پر ده یې څه فرق و چې ګام یې پر کښې ایښلی وای بلا دوی ختم ولې
هغه چې راغله موسی علیه الصلاة وسلام ورته ویل څنګه سوه باره یې ورته ویل قاتل انت وربک انا هاهنا قاعدون ویل تا او خدای ورسره وجنګېږئ موږ یې ولاکه زموږ د پلار په وسه ورسره نه در سره زه موږ یې نسو کولی ویلې د لاړ انسانان نو داسې انسانان پر دنیا باندې تللي دي داسې یې کړي دي خدای وایي هغه کسان وه جابو الصخر بالوادي چې یعنې جوړېدل یې کوله د هغه خپلو خوابګاهو ځایو په شلو کې جوب قطع ته ویل کېږي مراد یې د دې څخه دا دی چې یعنې قطع کېدل و جوړېدل د صخرو یې کوله په شلو کې یعنې په غرو کې د دوی زندګۍ وه او و فرعون څه ذل اوتاد یې چې خاوین د میخو و د یو جیل درلودی و هغه ته ذل اوتاد جیل وایه چې کوم انسان ته به د ده ډېر درد راغللی هغه بیا دا ستونې ستخ یا پړ میخه پرېستي باره بیا نو میخ جبلې پر پښو پر لاسو ورټکه وهلېده بیا بیا نو یو ډبره پر ځیګر ورکښېښول یا به دی پر ځیګر یو ګړی ورکښېنستی بس ولاړ وستول دا چوکۍ مې هم نسوه خوښه هغه خوارکۍ به نو په دا تکلیف کې بره به مړ سو دا ذل اوتاد یې بالی خدای وایي څه سو هغه ذل اوتاد په ده کې خو د اجل میخ اسرائیل علیه السلام ټک وایي خط ته الذین هغه کسان و خدای وایي تغو فی البلاد چې دوی سرکشي وکړله زما په مځکه کې فاکثروا فیها الفساد ډېر فساد یې پکښې کې وکړي فصب علیهم ربک صوت عذاب خدای وایي ما هم پر دوی باندې ټک واهی توی مې کړي سخت عذاب مې باندې راواستاوه په بادو هلاک سوله په زلزلو هلاک سوله د مځکې په نسکورېدو هلاک سوله د ډبرې په بارانو هلاک سوله داسې عذابونه خدای وایم فصب علیهم ربک ټک مې واهی ومې څانډئ پر دوی باندې رب ستا یعنې صوت عذاب سخت عذاب ستا رب پر ټک واهی خدای وایي داسې مې وکړله بیا به څنګه سي ان ربک لبالمرصاد خدای وایي رب ستا چې دی په انتظار کې د مخلوق دی بس ګورئ د دغه آیاتو څخه خدای دې توفیق د خیر راکړي باید چې زموږ ستاسې په زړه کې ډېره بیره پرته یي دی نه خدای وایي چې هغه عذاب خلاص نور نو نسته نو بېغمه اوسئ یا اکتالا وایي ان ربک رب ستا چې دی ای رسول لبالمرصاد په انتظار کې د بندګانو دی څنګه انتظار دی د بندګانو ګوري بندګانو ته چې څنګه زندگی پر مځکه باندې کوي که ښه زندگی و پروردګار وایي ښه فیصلې ورله را استوم کېدی و د فساد و خرابه زندگی و پروردګار وایي دغسې عذابونه بیا پر ور استوم په انتظار کې یم د بندګانو فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نو دې سورت مبارک ته سوره وضحا ویل کېږي وضحا په اصل کې څاښت ته ویل کېږي روښنایي ته ویل کېږي پروردګار جل جلاله بیا په یو څو شیانو سره په دې سورت مبارک قسم اخلي د پاره د دې چې هغه خپل مقصد و هدف چې د پروردګار جل جلاله مقصد دی چې انسانان پوه کړي هغه په طور سره د عربو د اصطلاح د دې و مغز و دماغ ته ورسوي تفسیر شریف د دغه سورت مبارک په شان نزول کې داسې فرمایي وایي مشرکانو د مکې یو څو کسان په دوی کې چې هغه پوهان تجربه کاره سپین ږیري یې بولله دا یې واستوله و یهودو ته یهود اهل کتاب وه چې تورات د دوی کتاب و موسی علیه الصلاة وسلام و دوی ته مبعوث و په پیغمبرۍ سره
1500 کاله کېدله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وخته پورې چې دا دین د تورات را چالانه سوی و. 1500 کاله تاریخ راوړي دي چې دغه وخت کې کېدی. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام په مابین کې وایي 1500 کاله، د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په مابین کې 1000 کاله تېر شوي. نو دا چې سره یوه سنه کې 1500 ځینې جوړ شوله. دغه دین چلیدی او د انجیل د عیسی علیه السلام هم چلیدی. داسې مثال یې و لکه په سورت قل یا ایها الکافرون کې چې لکم دینکم ولی دین. عیسایانو خپل دین کاوی، موسیانو خپل دین کاوی، قرآن هم راغلی دی. اوس به نو د دې مخ په ایسته ناسخ و منسوخ جوړېږي. اوس نو د دې مخ په ایسته به نو هغه دین چې هغه باقي دین دی تر یوم القیامته دا به راوځي، هغه نور منسوخ ادیان به نو بیا ټولېږي، پورته کېږي. نو دغه یهود چې و اهل کتاب و او پوهان و، دین یې درلودی. دغه مشرکانو د مکې یو څو کسان ورواستوله و یهودو ته پوښتنه یې د دې ځینې وکړله چې دغه سړی چې په موږ کې یې دعوا د نبوت کړې ده، موږ وکړو څنګه کېږي، څنګه دعوا یعنې حقیقت لري، نبي راتلای شي داسې نوبت پر نوبت باندې لکه اوس موسی علیه السلام در نورو پیغمبرانو وروسته راغللی، در ده وروسته عیسی علیه السلام راغلی. ایا در هغه بعد وروسته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا محمد رسول الله راتلای شي؟ نشي راتلای. کتاب راتلای شي که نشي راتلای؟ یو جمع یهودو خدا جواب ورته راواستاوی چې یا نشي راتلای. ولې؟ دی انجیل و عیسی علیه السلام لا نه و منلی. که تاسې څه ناڅه دا د تلاوت سره شناخت لرئ، په دې اولو سپارو کې راځي چې وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء. یهودو به نصارا ګر سره پر هېڅ دین نه دي. دا غلط خلک دي، نعوذ بالله. د عیسی علیه السلام منکر و، د انجیل هم منکر و. عیسایان چې خبر سو چې اوه دا خو موږ نه منې، دا نوس دغونده شی دی. وقالت النصارى لیست الیهود علی شیء. نصارا بول یهود خو بیا د وخت لا پر غلط دین باندې ونوځي. ګورئ دا یو جم هم د خپله نوس د رویه کافر در دنیا ولاړی، دا بل جم هم د خپل نوس د رویه کافر در دنیا تېر شوی. نو چې دی عیسی علیه السلام نه و منلی، انجیل یې نه و منلی، نو د دې بعد لا چې دا دوهم نښان ورته یږدي چې محمد رسول الله ومنه یا قرآن، دا خو بیخي نه مني. دا یو جمع یهودو داسې بیان ورته راواستاوی چې تاسې د ده څخه سوال وکئ د چیش په باره کې، یو د اصحاب کهف په باره کې چې د اصحاب کهف څو نفره وه، څه نومان یې وه، د کم علاقې خلک وه، پر څنګه سین باندې وه، څنګه پیښه سوله، څنګه د دې خپله وطن او د کوره څه فراره سوله، چیرې دي، څنګه به یې. داسې فرضه په فرضه ورته لیکلې وه. ول دغه پوښتنه ځینې وکړي. ګورئ دا ګرده جلا جلا سوالونه دي، که ستاسې پام شته ده. دا یو. دوهم به د ذوالقرنین صاحب د قصې پوښتنه ځینې کوئ چې ذوالقرنین څوک و؟ سلطان اسکندر صاحب په کومه علاقه کې و، په کوم وخت کې و، تر کومه حده پورې د ده باچي وه، تر کومه زمانې پورې ده وکړله، په دې باچي کې دننه یې کم کارونه انجام کړله، کم کارونه یې په سر ورسول. دا هم غټه پوښتنه ده. دا دوه. دریم ول پوښتنه د روح په باره کې ځینې وکړي چې روح پروردګار د چی څه پیدا کړی دی، روح چی شی دی. بدن خدای هم پېژنم چې خدای تعالی پاک جل جلاله وایي خلقناه من منی یمنا. دا یو خلق دی. بل خدای تعالی وایي چې ما پیدا کړی د آدم علیه السلام په شان کې وایي د خټو څخه یا من حمئ مسنون، د هغه تورو یلو څخه پیدا کړی. دا دی خدای ویلی دی. یا په بله معنا چې راواخلې د حکمت و ریاضي په مسلک سره چې د څلورو عناصرو څخه جوړېږي چې اوبه دي، خاوره د هوا دی، اور دی. په بله معنا یې راواخلې یو مادي مرکب شی دی چې په مابین کې د دوو والدینو د ده تولد کړی کېږي. دا دی یعنې دا بدن دی پېژنو یې، لرګی دی پېژنو یې، د مځکې څه د پلانکی دی، اوسپنه دی پېژنو چې یا کام دی یا صنعت دی،
دا روح نه پیژنو روح څه شی دی دا پوښتنه ځینې وکړي دا نو باره یې ورته وویله ول کې چیرې د هغو دوو بیان درته وکړي د اصحاب کهفو بیان یې درته وکړي او د ذوالقرنین قصه یې درته وویله او د روح په بابت کې درته وویله چې الله اعلم و خدای په خبر دی دغه حقیقي پیغمبر د ایمان باندې راغی بس ولې په تورات کې پروردګار جل جلاله دغسې نښانې د محمد رسول الله راستولې وې و دې خلکو موږ ته ول مه ګورئ چې موږ ایمان نه باندې راوړو زموږ سره بیا نورې سیالدارۍ و نورې خبرې پرتې دي موږ مه ښوروئ دی نبي د ایمان پر راوړی ده او که هغه دوه یا یو پرېښوئ و روح دې ملا وتړله نو دا پیغمبر نه دی دا یو نعوذ بالله جادوګر یې بولي یو ساحر یې بولي یو کاذب یې بولي یو شاعر یې بولي دا په هر نه معنا چې دی د هر چا د لاس سړی چې دی در باندې راغللی ته شه په دا خبر د خارج سره یو لاس لري د هغه د لاس سړی دی په دولت کې در ولوېدی اچات ورسره کوئ انقلاب در باندې راولي بس نبي نه دی یهودو چې حقیقت سي هغه حق یې ورته وویل دی راغلله